نن موږ خبره کوو په سوشل انزایټي ډیس order باندې یا سوشل فوبیا باندې. هغه خلک چې هغه یریږي د چا د مخې خبرې نشي کولای، دا خلک چې کم دي یا د دې بیماری علاج شته دی، دا بالکل ټریټیبل دی، خو خلک علاج نه کوي. هغه ته اکثر ډیر خلکو ته پته نه لګي چې دا د څه شي. اکثر به تاسو هم لیدلی وي خپل رشتہ دارانو کې یا خپل کلی کې به تاسو داسې خلک لیدلی وي چې هغه ډیر کم راځي محفل ته، چې کلم ته اجرې کې ناس وي، دوه درې کسان ناس وي خبرې کوي، نو هغه ډیر کم دی ځای ته راځي. که کله ته یوازې وي تا ته وایي چې زه ځو یوازې چکر لګو، بل چاته مه وایه. دا یریږي خلکو نه، یریږي داسې چې که زه چېرته لاړ شم اجرې محفل د دنیا خلک ناست دي، که مانه چېرته یو نیمه داسې خبره وشي هغه غلطه به وي یا خبر رانه غلطه ونه شي د دې خلکو د مخې، نو هغې ته دا یره وي دماغو کې. یا که چېرته هم ته هغه اجرې ته بوځې دنیا خلک ناست وي یا یو میټینګ کېږي یا اجرې کې خلک ناست وي، نو که چېرته هغه وایي چې ښه مانه داسې غلطه خبره ونه شي، خبره به یې کړې هم نه وي، بالکل به خاموش ناست وي. اکثر هغې باندې د زړه دړکار هم تېز شي، هلته خولې هم پرې راوځي. نو اکثر خلک بیا دا سوچ کوي د سوشل انزایټي والا کوم خلک دي چېرې ما باندې خولې هم راووتې، د زړه دړکار مې هم تېز شو، نو دا ټول خلک چې کوم دي دا ما ته ګوري او ما ته ګوري، دا به زما په باره کې څه سوچ کوي، خلک به څه وایي، یا که زه اوس خبره وکړم نو مانه خبره غلطیږي، دا ټول خلک به ما پسې بیا ټول عمر دپاره خاندي. نو دا یرې د هغه زړه کې وي، چېرته هم هغه راتللی نه شي، خپلو ملګرو سره نه شي کېناستلی. که جومات کې چېرته اعلان وي یا څه شي نه ورته ووایي چې ته پاسه اعلان وکړه، نو بالکل به هم هغه وایي چې زه نه کوم. یا که هغه ته چېرته راوغوښتو چې نن زموږ میټینګ د دوه خبرې ته پکې وکړه، نو هغه به خپل موبایل راواخلي درته ووایي چې ما ته کال رالو یا ما ته میسج چا وکړو، زه ځم دې ځای، نو هغه ځای به پرېږدي ډایرکټ په بار وځي. دا دې ته موږ سوشل انزایټي ډیس order هم وایو، سوشل فوبیا هم ورته وایو. نو دا خلک چې کوم دي دا اکثر دا سوچونه کوي بیا یوازې شي ځان ته. چې کله یوازې شي نو د دې دماغو باندې بیا نیګیټیو افیکټ غورځېده شروع شي. ورځ نه بلې ورځ ته د دې چې کوم نیورون دی دماغو کې هغه شرینکینګ شروع شي، راټولېده شروع شي. نو بیا اکثر خلک داسې وي چې ورکوټی غوندې بیماري چې کوم وي سوشل فوبیا یا سوشل انزایټي ډیس order، دې نه بیا ورته غټې غټې بیمارۍ جوړې شي. اوس دا بیماري چې کوم دی دا ټریټیبل دی، 100% د دې علاج شته دی. د دې علاج دوه قسمه دی. علاج میډیکلی مطلب ته ګولیانو دوايانو سره هم د دې علاج کولی شي، یا ټول نه ښه علاج د دې چې کوم دی هغه د سوشل ایکسپوژر تھراپي دی. ایکسپوژر تھراپي به خامخا کوي. ایکسپوژر تھراپي داسې نه دی چې ته اول غټ شروعات وکړه، اول غټ شروعات بالکل هم مه کوه. دا چې څومره هم خلک دي ټول ته زما یوه مشوره دی چې کله هم تاسو پوهیږئ چې زه یریږم د خلکو د مخې، ملګري به خامخا وي، د هر چا یو ملګری به دې وي، هغې سره کښېنه، هغې سره خبرې شروع کړه، اول سټیپ. دویم، سبا د دوو کسانو د مخې خبره شروع کړه، خو پرېږدی ما چې ته وایې چې نه بس دی سم خبرې وکړي چې دوه شي زه بیا نه شم کولی، بالکل دې ته به زړه غټایې، هېڅ هم نه کېږي. دې کې اکثر مسله داسې وي دې خلکو کې چې دا داسې ځای نه یریږي چې هغه دې ته هېڅ تکلیف هم نه ورکوي. مین مسله دا وي دې کې. نو دا چې کوم ځایونه دي دا د یریدو ځایونه نه دي. دوو کسانو د مخې خبره شروع کړه، بیا درو کسانو د مخې خبره شروع کړه، یا که چېرته غټ محفل وي چېرته که خبرې ته نه شي کولی، هېڅ خبره نه دی، هغې ځای نه تخته مه. که چېرته هم څوک خبرې کوي شروع وي هغې ځای کې کښېنه، اخري پورې کښېنه. که څوک د خندا خبره وکړي خانده پکې، که څوک پویه خبره کوي مشوره چاته ورکوي په غور سره یې واوره، خو هغه ځایونه پرېږده مه. دې سره ورو ورو د دې چې څومره دماغ دی دې سره عادتېږي، بیا ورو ورو دا ایکسپوژر کېږي د دې دې سره بغیر د ګولیانو دوايانو نه بالکل سړی ټکېدلی شي. او په کار دې ته دا دی چې دې محفلونو نه تښتېده نه وي په کار، دې محفلونو نه وته نه وي په کار. چې کله ملګري وي، دوستان وي، یاران وي، فیملی ګیدرینګ وي، ټور وي، بالکل یې مه میس کوه. دې سره ځه، دې سره چکرې لګوه، دې خلکو سره خبرې کوه. که څوک هم خاندي در پسې بالکل اګنور کوه، خو هېڅوک به هم نه خاندي. چې کله ته کوشش شروع کړي، کله ته دې سره ناسته شروع کړي، کله ته ګرځېده شروع کړي، نو دا علاج بالکل د دې 100% شته دی. داسې نه دی چې د دې علاج نه وي. او که بیا هم چېرته څوک داسې وي چې هغه ډېر زیات خراب کړي وي، 10-20 کالونه هغې ته دا مسله وي، نو کوشش کوئ چې نږدې ډاکټر سایکیټریسټ چېرته هم موجود وي راسره، هغې ته ځان ښیئ. دا علاج د دې بالکل 100% شته دی. خو دا بیماري داسې دی چې دا بیا نور هم غټېږي. نو په کار دا دی که چېرته دې سره ټکېدو، خو دا یو اسانه طریقه د دنیا مریضان ما لیدلي دي چې دې سره بالکل ټیک شوي دي. او که نه ټیکېدو ډاکټر سره رابطه کوئ، ډاکټر سره د دې بالکل 100% علاج وي.